کله چې وینو لږ ډېر 80 میلیونه کردان د نړۍ په 4 هیوادونو عراق، سوریه، ایران او ترکیې کې خواوشا 100 کاله د خپلواکۍ د ترلاسه کولو او د کردستان په نوم د یوه خپلواک هیواد د جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي. تر دې دمه په دغه مبارزه کې له 400,000 زیاتو کردي نارینه، ښځینه پیغلو، ځوانانو او ماشومانو سرښندنې ورکړي، مګر دوی لا تر اوسه د یوه خپلواک هیواد په جوړولو او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو بریالي شوي نه دي. زه د هغه 25 کلن ځوان او د افغانستان د بنسټ ایښودونکي په سوچ کې شم چې هیڅ نظامي او حربي پوهنتون یې نه ولوستی، مګر له نظامي او سیاسي زړورتیا څخه برخمن وه. دا نن چې موږ د افغانستان په نوم یوه جغرافیه لرو، دا د همدې زړور امپراتور برکت او سرښندنې دي. افغان دعوت رسنیز ګروپ د شخصیتونو پیژندلو په لړۍ کې دا ځل په دې ویډیو کې د لوی احمدشاه بابا په ژوند او کارنامو غږېدلی. راځئ ویډیو تر پایه وګورئ، شیر یې کړئ او افغان دعوت چینل در سره سبسکرایب کړئ. احمدشاه بابا د زمان خان زوی، د دولت خان لمسی او د سرمست خان کړوسی، په خټه ابدالي سدوزی د افغانستان نومیالی پاچا او د منځنۍ اسیا نامتو شهنشاه او بریالی امپراتور و چې په 1923 میلادي کال په هرات کې زیږېدلی دی. مشر ورور یې ذوالفقار خان چې د پلار له مرګه وروسته د هرات د حاکم په حیث دنده اجرا کوله. مور یې زرغونه انا نومېدله. زرغونه انا په خټه الکوزۍ یوه پوهه او باتدبیره مېرمنه وه چې هم یې له کوچنیوالي څخه د احمدشاه بابا روزنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه درلوده، او هم یې وروسته کله چې احمدشاه بابا د هیواد د مشر او واکمن په توګه وټاکل شو. په ډیرو سلطنتي چارو کې یې هغه ته غوره مشورې ورکولې او مرسته به یې ورسره کوله. څه موده وروسته دغه دواړه ورونه د شاه حسین لخوا ونیول شول. کله چې نادر افشار د هند تر فتحې وروسته خراسان ته راوګرځېد، د نورو مشرانو په ډله کې احمدشاه بابا هم له مازندران نه د نادرشاه ښه راغلاست ته راغی. څنګه چې نادرشاه د هند او بخارا او خوارزم په جګړو کې د پښتنو میړانه لیدلې وه، نو سمدستي یې د نادر افشار په واسطه دواړه ورونه راخلاص او په 1938 میلادي کال کې مازندران ته تبعید کړل، چې بیا وروسته ذوالفقار خان هلته مسموم شو او احمد خان په مازندران کې پاتې شو. په دغه وخت کې احمد خان 20 کلن ځوان و چې د نادر افشار دربار ته ورسید او نادر افشار هغه په خپله نظامي قشله کې شامل کړ. څرنګه چې دی یو فعال او د ځانګړو خصوصیاتو درلودونکی شخص و، نو په ډېر لږ وخت کې خپل فعالیت په ثبوت ورسوه او نادر افشار هم ورته د ابدالي او ازبکي قطاعاتو قومندانۍ چارې وسپارلې. کله چې نادر افشار د نامعلومو ایراني صاحب منصبانو لخوا ووژل شو، احمد خان د نادر افشار له دربار او حرم څخه په میړانه دفاع وکړه. په دې وخت کې د احمد خان عمر 25 کلنۍ ته رسېدلی و او تر دې دمه یې د ژوند خوږې او ترخې ډېرې لیدلې وې. د نادر افشار په دربار کې له مختلفو طبقو خلکو سره لیدنې شوې وې. همدارنګه د دولتونو د عروج او سقوط دورې لیدلې وې چې دغو ټولو پیښو د ده پر شخصیت اغیزه کړې وه. په عین حال کې له تحصیل څخه یې هم دریغ نه کوه. په پښتو او دري ژبه کې یې د سواد خاوند و، حتی په پښتو ژبه کې شعر هم لیکه. لنډه دا چې د نادر افشار له مړینې وروسته نور محمد خان علیزي افغاني فرقه چې له 4,000 غلجایي او 12,000 ابدالي او ازبک قبایلو څخه تشکیل شوې وه، د کندهار په لور حرکت وکړ، ځکه چې کندهار په هغه وخت کې د افغانستان بین الاقوامي مرکز شمیرل کېده. مخکې له دې چې کندهار ته ورسیږي، د هغوی پر وړاندې د بدلیدونکو شرایطو او خطرونو د اهمیت په اړه متوجه کړل. علیزي د یووالي او یو داسې لارښود پر ضرورت باندې ټینګار وکړ چې د ټولو استازی به وي. موږ باید په دغه اوږده سفر کې یو داسې څوک ولرو چې لارښوونې به یې منو. دا ستونزمنه څه چې ناممکنه هم ده چې له یوه لوی مشر څخه پرته دې د خپل ستر فوز ګڼو پیروانو او متعلقینو سره د قزلباشو د خطرونو څخه روغ رمټ کندهار ته ورسیږو. ځکه نو موږ باید هڅه وکړو چې ځانونو ته یو مشر وټاکو چې مخکې له دې چې خپل سرمنزل ته ورسیږو، له پیښېدونکو پیښو سره مقابله وکړای شو.
د ابدالیو، غلجیو او لږ شمېر ازبکو څخه دغه متشکل فوز ټولو د ځانونو پر وړاندې خطر لیدو. نو د نور محمد خان علیزي وړاندیز یې ومانه او د ده په مشرۍ کندهار ته وخوځېدل. کله چې کندهار ته ورسېدل، نور محمد خان چې د نادر افشار په فوز کې د احمدشاه مرستیال قماندان و، د غلجایي، ازبک، ابدالي، هزاره، بلوچ او تاجک خانانو ته وړاندیز وکړ چې جرګه تشکیل کړي او پاچا وټاکل شي. دغه جرګه چې په 1940 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د شیر سرخ په زیارت کې جوړه شوه، هر قبایلي برخوال مشر غوښته چې پاچا شي. هغوی به ودرېدل او د خپل قوم د اهمیت او د دې مقام لپاره د ځان د کفایت په هکله به په ساعتونو غږېدل، خو له بل څخه به یې ملاتړ نه کاوه. احمد خان په دې غونډه کې یوازینی استازی و چې نه به غږېده، خو د هرې ورځې په جرګه کې یې برخه لرله. د همدې سیالیو او اختلافونو علت دا و چې دغې جرګې 9 ورځې دوام وکړ، چې بالاخره پر 9مه ورځ د زیاتو بحثونو څخه وروسته پیر صابر شاه کابلي راوچت شو او داسې وویل: ولې ټول دومره اوږدې خبرې کوئ؟ الله جل جلاله احمد خان په تاسو کې پیدا کړی دی چې تر تاسې هر یو ډېر با تجربه انسان دی. هغه له ټولو افغاني کورنیو څخه شریفترین انسان دی. هیچ چا هم اعتراض ونه کړ او د غنمو وږی یې د احمد خان پر سر د تاج په عوض کېښود. په دې ترتیب احمد خان پاچاهۍ ته ورسېد او داسې یې وویل: ای د پاچاهۍ چپن دې په رښتیا په تا باندې وي، ستا شاهي تاج دې د ملغلرو نه ډک وي. همدارنګه د یادونې وړ ده چې د بارکزیو له قوم څخه حاجي جمال خان د ټاکل کېدو ډېر چانس درلوده، خو هغه د پاچا لاسنیوی وکړ او د سدوزي دوراني دولت بنسټ یې پیاوړی کړ چې د افغانستان د تاریخ په یوه ډېر حساس وخت کې د ځان تېرېدنې یوه ستایلې او غښتلې بېلګه وړاندې کړه. په مقابل کې احمدشاه تر وروستۍ سلګۍ پورې د دغه درانه او خوږمن سپینګیري له شان سره سم درناوی کوه او په هر کار کې له هغه څخه مشوره اخیستله. همدارنګه نورو ټولو مشرانو هم همدغسې د احمد خان ملاتړ وکړ. بل مشهور علت یې دا دی چې د سدوزیو قبیله له نورو قبیلو څخه کوچنۍ وه، نو که چیرې احمد خان سبا د ولسي ګټو پر خلاف وچلیږي نو لرې کول به یې آسان وي. بالاخره سدوزي مشر د ځانګړو ښېګړو له مخې په پاچاهۍ وټاکل شو او د اعلی حضرت احمد شاه دردوران او د ولس د بابا په نومونو یاد شو. د افغانستان له خلکو څخه لومړنۍ لویه غوښتنه دا وه چې قبیلوي اختلافات پرېږدي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي وحدت تامین لپاره سره یو موټی شي. په همدې ترتیب د قبیلو نمایندګانو لخوا د احمدشاه بابا دغه غوښتنه ومنله شوه او همدغه ملي یووالی د احمدشاه بابا د بریالیتوب سبب وګرځېد. احمدشاه بابا په سیاسي لحاظ د افغانستان د خاورې ټولې مختلفې ټوټې د یوه خپلواک هیواد په څیر بیا د نړۍ د نورو ژوندیو هیوادونو په لړ کې دي. دې کار خورا ټینګ پولادي عزم، روښانه فکر او معقول تدبیر ته اړتیا درلوده چې هغه د احمدشاه بابا په وجود کې یو ځای شوي وه. احمدشاه سربیره پر دې چې ښه تکړه او ازمیلی شوی مجرب عسکر و، د خپل ولس پر خوی او بوی، دود او دستور هم ښه خبر و او دا ورته معلومه وه چې د ولس مشران د ولس په لارښوونه کې ډېره اغیزه لري، نو ځکه یې د یوه ولسي مشر په توګه د پاچاهۍ واګې په لاس کې واخیستې او دی د افغانستان لومړی پاچا و چې تاج یې پر سر نه کېښود، پګړۍ یې تړله، چپنه یې اغوسته، موزې په پښو کولې او په فرش شوې ځمکه کېناسته او په ټولو مهمو دولتي چارو کې د ولس له مشرانو سره مشوره کوله. احمدشاه بابا یو غښتلی او متحد حکومت جوړ کړ، سیاسي او جغرافیوي پولې یې ورته وټاکلې او د افغانستان نوم یې پرې کېښود. احمدشاه بابا په اسیا کې د مسلمانانو لپاره یوازینی ستر زعیم بلل کېده. له ده پرته له بل چا څخه د هندوانو د خطرونو د تنبولو هیله نه کېده. دا د تاریخ هغه غم لړلې شیبې وې چې د هند مسلمانانو د هندوانو له لاسه په خپلو وینو کې رغړېدل او د ټولو د امید سترګې احمدشاه بابا ته راکږېدې. د هند د مسلمانانو په تیره له علماو څخه احمدشاه بابا ته د ویر او افسوس د شکایتونو پیغامونه را رسېدل او احمدشاه یې هند ته راباله. په دې لړ کې یو هم د اسلامي نړۍ ستر دیني عالم او روحاني شخصیت شاه ولی الله دهلوي و چې د احمدشاه بابا هم عصر و او په ډهلي کې اوسېده. دی
د مرهټیانو لخوا پر مسلمانانو د تیریو شاهد و. شاه ولی الله د مسلمانانو په نمایندګي یو اوږد بلنلیک احمدشاه بابا په نامه راولیږه چې د لیک د متن او محتوا نه د هندوستان حالت ښه معلومیږي. د اسلام د ملاتړ او پایښت په خاطر یې احمدشاه بابا هندوستان ته وروغوت. احمدشاه بابا یو متشرع حنفي مذهب عالم او پر دیني احکامو ټینګ باسواده سړی و. د علماو پوهانو مجلسونه یې ډېر خوښ و. لنډه دا چې احمدشاه بابا زموږ د هیواد یو دین پالونکی، هیواد پالونکی، علم دوست، عادل، مهربان او د ټولو غوره اسلامي اخلاقو او افغاني سپېڅلو خویونو خاوند ملي مشر و. هغه عالم او ادیب، شاعر او لیکوال هم و. یو ننګیالی او توریالی فاتح هم و او په داسې یو مملکت کې واکمن شو چې د ملک الطوایفي یعنې وړو حکومتونو او استعمار په واسطه تجزیه سوی و. که چیرې موږ مشاهده کړو چې احمدشاه بابا د وطن په هغې وضعیت کې څه وکړل. احمدشاه بابا لومړی افغانان یو ملي یووالي باندې راټول کړل او ټول ملک الطوایفي قوتونه یې په یو ملي سانچه کې راوستل او یو لوی خپلواک افغانستان یې منځته راوړ. احمدشاه بابا په خپله هیڅ ډول تعصب نه درلود. د سني مذهب کلکه پابند و. په هیواد کې د هر مذهب پیروان موجود او خلکو ورسره په زړونو کې ډیره مینه درلوده. هیڅ چا له هغه څخه شکایت نه کوه. د خپلې واکمنۍ په ټوله دوره کې یې داسې ویاړلې کارنامې ترسره کړې چې زموږ په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی او هره یوه کارنامه زموږ اوسني او راتلونکي نسلونو ته د غیرت او همت په زړه پورې درسونه دي. هغه زموږ هیواد ته ډېر نه هېرېدونکي خدمتونه کړي، ځکه یې نو تلپاتې ویاړ او نوم په برخه شو او د ټولو افغانانو په زړه کې یې داسې ژور ځای موندلی چې زموږ د ملت لوی او واړه یې له ډېر ګرانښت او درنښت نه بابا بولي.